د بحر شهزادګۍ. یو وخت له وختونو د بحر د څپو لاندې یوه نړۍ وه. داسې یوه نړۍ چې د وچې خلکو د دوی باچاګانو او پوهانو نه پیژندله. یوه ډیره پخوانۍ او همدارنګه ښکلې نړۍ چې د یوې لنډې شېبې لپاره یې کتل د یو چا زړه د تلپاتې خوند او خوښۍ څخه ډکولی شول. خو د دې حیرانوونکې نړۍ لیدل ناممکنه و، ځکه چې د بهرنیو خلکو د سترګو څخه پناه وه، او هر څوک یې چې کتونکي په توګه د ښایست داستانونه وایي نو یوازې لاپې دي او حقیقت نه لري. تاسو باید ورته پام ونه کړئ. خو زه نه ښاغلیه، زه د اوږدې مودې لپاره د دې ښکلې نړۍ برخه وم. ما هر هغه جادو لیدلی چې هلته ښکاره شوی. نن زه درته د دې نړۍ یوه ډیره دلچسپه کیسه وایم. راځه راپسې. ګوره، زموږ پاچا اکټوپیس د دې نړۍ تر ټولو غوره واکمن و. هغه هر څه کول تر څو ماربل لند خوشحاله او آباده وساتي. هر څه ښه پر مخ روان و او اوسیدونکي هم راضي وو، او د دې سربیره شهزادګۍ هم وزیږېدله. میرمنې، د هغې نوم به کایلي وي. او شهزادګۍ کایلي څومره ښایسته وه. د هغه ویښته لکه د بحر شین چمن، روښانه او ځلیدونکي، او د هغې سترګې لکه مروارید. هغې خپل لومړی ډومبکی وویست او وګوره. خو دا هر څه ډیر ژر بدلیدونکي وو، ځکه چې د بحر یوه بلا فینارا له خپل اوږده خوب څخه راپاڅېدلې وه او زموږ د نړۍ ته یې راپام شوی و. سلام دی وي د بحر هغه ستر پاچا چې نوم یې اکټوپس او ښکلې ملکې ماریانا. زه فینارا یم او د شهزادګۍ لپاره د ډالیو سره راغلی یم. ما اورېدلي چې د هغې ښایست په ټول بحر کې ساری نه لري. مننه کوم فینارا، هغه په رښتیا هم چې ډیره ښکلې نجلۍ ده. نو که تاسې غواړئ چې زه یو ځل وګورم، زه غواړم هغې ته ښې دعاګانې وکړم، که اجازه راکوئ. په یو څه پوهیږې، موږ داسې نه غواړو چې تا په دغه شان قبوله کړو. ستا شهرت داسې دی چې اکټوپس، ته دې د خلکو په مخ کې زما سپکاوی کوي، ها؟ زه ډیره بخښنه غواړم، خو یو پلار باید هغه څه وکړي چې اړتیا یې وي. هیله کوم زما څه بده موخه نه ده. هیڅ خبره نه ده پاچا، هیڅ خبره نه ده. فینارا چمتو نه وه چې دا سپکاوی په خندا سره وزغمي. په هغه شپه کله چې ملکه او باچا ویده و، هغه د یو کب په څیره کې د باچا خونې ته دننه شوه. ته په رښتیا چې ډیره ښایسته یې، خو د ښکلا څه ګټه چې ته یوه بده انسانه شې، بده نجلۍ. شهزادګۍ کایلي، ستا لپاره وړاندې کوم. او بخل، کبر او غصه زما درې پریانې، دوی به تا سره یو ځای لوی شي. ته به یې ونه شي لیدلی، خو دوی به تل تا سره وي، تر هغې چې ته یوه لار پیدا کړې چې نور هغوی ته غوږ ونه نیسې. چې زه ډاډمنه یم هیڅکله به داسې ونه شي، ځکه چې یو ځل دوی ستا په مغزو کې ځای ونیسي، بیا ترې خلاصون اسانه نه دی. هی خدای دې وژغوره. خدای پامان. او همداسې وشول. څرنګه چې شهزادګۍ لویېدله، همداسې یې چلند ورځ په ورځ خرابېده. هغه صدف ډیر ښه ښکاري، هغه باید ستا وي. هغه ما ته راکړه.
خو دا صدف زما ده. مه هېروه چې زه شهزادګۍ یم. هر څه چې وغواړم ترلاسه کوم یې. نانسي، زما تاج چیرته دی؟ هغه مې تا ته درکړه. له شهزادګۍ سره باید داسې خبرې ونه شي. خپل ځای ور وښیه. او رښتیا؟ یعنې ته وایې چې زه هیروونکې یم؟ نه دا مې مطلب نه و. زه بخښنه غواړم. همدا اوس به یې ولټوم. اړتیا نشته، نوره رخصت یې. څه؟ کایلی، له آرامه بهر څخه جنګیالی ویو ستا لیدو ته راغلی. سلام شهزادګۍ. هغه یوازې یو جنګیالی دی کایلی، او ته یوه شهزادګۍ. له یوه شهزاده پرته باید له بل چا سره ونه ګورې. سلام، خیرات لپاره راغلی یې؟ کایلی ته څه وایې؟ مورې، هیله کوم بل ځل هغه وخت تکلیف راکړه چې یو شهزاده راشي، نه یو عادي جنګیالی. پوه شوې؟ هو، کوچنۍ شهزادګۍ د بحر د چمن په شان ویښته او مروارید غوندې سترګې لرلې. هغسې لویه نه شوه لکه مور او پلار او د ماربرلند هیواد اوسیدونکو یې چې تمه درلوده. یوه ورځ چې شهزادګۍ له خپلو ملګرو سره د رانیولو لوبه کوله، په ناپامۍ سره له ماڼۍ ډېر لرې لاړل. شهزادګۍ نیونکې وه او په خپلو ملګرو پسې یې منډې وهلې. شهزادګۍ په خپلو ملګرو پسې روانه وه چې ناڅاپه یې یو څه تر سترګو شول. یو شی چې د بحر په سطح ځلېده. هغه سودایي شوه او د همغه شي په خوا یې لامبو پیل کړه. دې ته یې پام نه و چې له ملګرو یې لرې کیږي. دا نو څه دي؟ څنګه چې د لامبو وهله، هغه رڼا یې ټول پام ځان ته اړولی و. دومره چې هغې د یوه کاڼ څوکه ونه لیده او شهزادګۍ ناڅاپه لاندې ولوېده او بېهوښه شوه. په همدې وخت کې د رڼا له منځه یو کس راووتلو. داسې کس چې ځلېده او د رڼا بڅرکي ترې بادېدل. هغه د بحر روح پری بنګنا وه. دا هغه څه دی چې زما پرې شک و. زه پوهېږم ته د فینارا د شیطاني جادو تر اثر لاندې یې. د بهر د قانون له مخې زه هغه جادو نشم لرې کولی چې تا له ډېرې مودې راهیسې له ځان سره ګرځولې ده، خو مرسته در سره کولی شم چې بریالی شې پرې. زه تا ته سخاوت، مهرباني او عاجزي درکوم. دوی به له تا سره وي او هڅه به وکړي چې تا ته سمه لار وښیي، خو دوی ته غوږ نیول به تا پورې اړه لري. روغه اوسې زما ښکلې شهزادګۍ. شهزادګۍ؟ شهزاده کایلی، پورته شه. څه؟ ته چیرته یم؟ ته په داسې ځای کې چې د یوې شهزادګۍ لپاره خوندي نه دی. ښه خو یې؟ ما له خپلو ملګرو سره لوبې کولې او هلته یوه رڼا وه. زه هیڅ ښه نه یم. راځه چې بیرته د خپلې ماڼۍ ته بوزم. راځه. څه؟ هغه تا کور ته بیایي؟ دا ساده جنګیالی؟ له دې نه یوازې ښه یې. زه به ولې؟ ته په دې فکر کولو چې غوره یې تر بل چا نشي غوره کیدی. ستا ښهتوب ستا په عاجزۍ کې دی، نه په کبر او غرور کې. دا به ستا ډېره مهرباني وي. مننه. خو ته ولې ما سره مرسته کوي؟ ما خو له تا سره ډېر بد چلند کړی و. د یوه جنګیالي په توګه دا زما دنده ده چې د هغو خلکو څخه ساتنه وکړم چې مرستې ته اړتیا لري. ښه نو، آیا تاسو د شهزاده وموندلو؟ تر اوسه نه، خو ډېر ژر به یې وموندم. زما ښې هیلې در سره دي. مننه. شهزادګۍ، څه وشو؟
نه بخښنه غواړم، زه نوره لامبو نشم وهلی. غواړم لږ ارام وکړم که څه ستونزه نه وي. هو ولې نه؟ آیا وږی یې؟ ډېره زیاته. زه ځم چې د خوراک لپاره څه پیدا کړم درته. ته خو ښه یې؟ کله چې هغه لاړ نو شهزادګۍ وپوهېده چې له هغې سره یې څومره بد چلند کړی، ځکه نو ډېره خواشینې شوه. ویو له لږ ځنډ وروسته له یوې بحري مڼۍ سره بیرته راوګرځېدو. دا واخله، بخښنه غواړم بل څه مو ونه موندل. خوندوره ښکاري. له هغه سره یې باید وویشي. په یاد ولره، قناعت له نورو سره له شریکولو څخه ترلاسه کیږي ګرانې. نه، موږ خپل خواړه نه شریکوو. ته پوه شوې که نه؟ واخله دا وخوره. خو ته ډېره وږی یې. ته وږی نه یې؟ شهزادګۍ. کله چې شهزادګۍ کایلی او ویو ماڼۍ ته ورسېدل نو پاچا او ملکه یې ډېر پریښانه ولیدل. چیرې وې ته؟ موږ څومره درته پریښانه و لورکۍ. شهزادګۍ هر څه خپل مور او پلار ته وویل او هغوی له ویو څخه د هغې د بیرته راوستلو لپاره مننه وکړه. اوه، هیڅ خبره نه ده، ما یوازې… سلام، ته به خامخا شهزادګۍ کایلی یې. نږدې رانه هیر و. کایلی، دا د اطلس بهر شهزاده ګولیور ده، له تا سره د لیدو لپاره راغلی. او زه به خوشحاله شم کله ما سره لاړه شي او هیواد مې وګورې. د نړۍ تر ټولو لوی او ښکلې ماڼۍ هلته ده شهزادګۍ. کله چې شهزاده ګولیور خبرې کولې د کایلی یو څه د هغه په هکله خوښ نه شول. هغه دا چې هغه په کبر سره د خپلې شتمنۍ او لویې خبرې کولې. فکر کوم چې خپله شهزاده دې وموندله، ها؟ کایلی په غور سره ویو ته کتل او په یاد یې شول چې هغه له دې سره څومره خوږ او مهربانه و. شهزاده ګولیور، هیله کوم زما بخښنه ومنئ، بلنه مو نشم منلی. همدارنګه زه نه غواړم چې له تاسو سره واده وکړم، البته که دا هغه څه وي چې تاسو یې په اړه فکر کوئ. څه؟ ولې؟ زه د اطلس بهر شهزاده ګولیور یم. زما په څیر په دې نړۍ کې بل شتمن شهزاده نشته. زه فکر کوم چې شتمني مهمه نه ده. ها؟ څه؟ بخښنه غواړم. ته څه کوې؟ هغه وویل چې د نړۍ تر ټولو لویه ماڼۍ لري. نه کایلی، ته سم وایې. مهرباني او مینه د نړۍ له هرې شتمنۍ ارزښتمنه ده ګرانې. تا څنګه جرأت وکړ چې په داسې سپکه توګه ما رد کړې؟ د دې قیمت به هرومرو پرې کړې. هی، پام کوه ګوره. ته یوازې یو عادي جنګیالی یې. شاید، خو لږ تر لږه زه پوهېږم چې څنګه د ښځو درناوی وکړم. پاچا چې دا هر څه په پټه خوله لیدل د دوی ترمنځ راغی. شهزاده ګولیور، ته به د اتلانتیک شهزاده یې، خو جرأت ونه کړې چې زما لور ته ورنږدې هم شي، که نه نو زه به دوهم ځل فکر ونه کړم. ساتونکو! شهزادګۍ، ته خو ښه یې؟ ویو، ته پوهېږي زما شهزاده ګولیور نه خوښېږي، زما ته خوښېږي، ځکه چې ډېر ښه او مهربانه انسان یې. هغې چې کله دا وویل نو د بحر د شیطاني روح فینارا 3 واړه ډالۍ له شهزادګۍ کایلی څخه بهر او په هوا کې خورې شوې. څه؟ امکان نه لري. فینارا، ما ته د بدو کړو وړو لپاره په اوږده خوب ویده کړې وي، خو تا هیڅ بدلون ونه کړ، ځکه نو اوس د دې وخت راغلی چې بیا دې د خوب بند ته واچوم. نه! شهزادګۍ کایلی یوه ښه او ډیره مهربانه نجلۍ شوه. ویو هم په هغې مین شو او څه موده وروسته یې واده سره وشو. د بنګنا پری ډالۍ، سخاوت، مهرباني او عاجزي د تل لپاره له هغې سره پاتې شوې.
او تل به یې هغې ته وریادول چې سخي، مهربانه او عاجزه اوسېدل یوازې د نورو نه بلکې د ځان سره هم مرسته ده. هو، او زه څوک یم؟ زه پخپله د ماربل لنډ هیواد یم.